لیدونکو بیا هم سلام وخت مو په خیر. په کندهار کې د حکاکي هغه هنر چې تر اوسه پورې که د تاریخونو څخه ورته وګورو پښتنو په خپل د وخت په تاریخ کې د نورو هنرونو تر څنګ د حکاکي د هنر په باندې هم خپلې ګوتې والې. په کندهار کې هم لومړی کس چې تر ډېره پورې ویل کېږي ممکن په افغانستان کې جناب بابای صاحب لومړی هغه کس اوسېږي چې د حکاکي په هنر باندې اخته دی او تر اوسه پورې لسګونه هغه خپل د لاس هنري اثار ټولنې ته وړاندې کړي دي چې اکثریت د کندهار په اطلاعات فرهنګ ریاست کې ثبت شوي دي. د دغسې هنرونو ژوندي پاتې کېدل په ټولنه کې د مثبت انځور تاثیر څونه تاثیرګذاره دي او د دوی د دغه هنري ذوق په اړه به نن د قدرمن بابي صاحب سره زه څو خبرې ولرم. بابي صاحب مننه چې وخت مو راکړی چې په خپل کار باندې مخته یاستئ. دغه د حکاکي د هنر شوق و ذوق مو د څه وخته څخه درلود دی چې تر اوسه پورې هم دا دی د هنر او ذوق پالي؟ دا شوق خو یو خو د کوچنیوالي څخه مې درلودی، عمر کړی امکان نه دی. دا 2 کاله کېږي چې وخت مې ورته پیدا کړي د کور د خونې معنا ده په څه موقعات کې داسې جوړ کړي دې ته مې هغه هم لکه ځان ته چې ګوري ملګرو راپامتې داسې اشرف بارے مې نو شروع په وکړې او چې مخ ته ولاړلم د ملګرو اشی خوښ شو چې معنا ورته خو شاعري کولی شي، شاعر ته شاعري کولی شي، داسې کولی شي، اسانه ده. بیا مې نو شروع په وکړل او څه شیان چې مې جوړ کړل د مشرانو یا د اطلاعات او کلتور ریاست ته مې وړو هغو خوښ شوله. دا مشترک موږ په دغه کې ږدو نندارتون کې. بیا مې هغه شیان دوی ته ورتسلیم کړله، داسې سرټیفیکېټونه وو، لیکونه یې هم راکړله. باوري صاحب سره دې الله پاک ښه وکړي، هغه په دې مسایلو ډېر ژور پوهېدی. هغه که څه هم زه په هېواد کې نه وم، د هېواد څخه د مخکې په باندې وم. بیا ماته یو دغه د باوري صاحب اسقاط دغه دی هنر و فرهنګ ویلو د باوري صاحب رښتیا مو دوی په پوهېدی، دوی په دغه شیانو ډېر پوهېدی. نو ده ویلي وه اطلاعات کلتور ته چې دا سړی په د خپل کار کې ډېر ژور پوهېدلی دی او پوهېږي، ده ته به دا شی ورکړه او دی وایي زما سره وویني. نو 2 کاله کېږي. رابه سو دې ته د ذوق پر بنسټ باندې دا کار کوي. تر اوسه پورې هم ځینې د لاس اثرات شته. پیل به د دغه مجسمې څخه وکړو، دا د کومې زمانې بحث کوي او د چا د شخصیت څخه ستاسې دغه هنر بحث کوي؟ وکې دا خوشحال خان خټک دی. خوشحال خان خټک چې موږ د افغانستان د تاریخ یا د نوي افغانستان معلم ملت یې هم بولو، طبیب هم و، بازنامه یې هم کښلې ده. یعنې په ټول علومو کې د کتابونه لیکلي دي، په ټول علومو باندې بر لاس درلودی. د افغان فرهنګ یې ملا تړلی و، د افغان او افغانستان محور و، د افغان انسان د فکر. نو ما د ده دغه جوړه کړله، حکاکي جوړه کړله چې د هغه افغاني کالي هغه دستارنامه ده. د کتاب ورڅخه دی، مشال یې په لاس کې دی، باز دی او د یو جاهل انسان سر یې ورته راوړی دی، په پښو کې ورته ایښي دي چې دا حیوان رانې روزلی دی. انصافان دی چې انسان چې جاهل شي مرغان لا درس اخلي د علومو څخه. دا ډېرې ژورې معناوې لري چې ورسره پوه شي، ورته ناست دی. او په عین حال کې خوشحال خان خټک په خپل دغه کې کامیاب ترینه شخص تېر شوی. نو دا هغه د مغولو یا د جهالت زندانونو چې ده مات کړله، هغه فکري دغه یې د جهالت څخه افغانانو سره ډېر څه ورکړله. هغه زندانونه دي یا هغه کلاوې دي د دښمنانو چې د کلا دیوالونه دا زندان دی، دی پر سر د کامیابي د ارګ سر ته چې څوک وخېږي د ازادۍ اعلان وکړي. خپل افغان چوټې په پښه دي. دغه الماري د الماري خو نو د مدنیت په حساب باندې د نظم معنا ورکوي چې نظم هر شي په خپل ځای باید وکړي. دا د نظم سمبول دی، دا اور دی چې د الله پاک عکس دغه هم پکې معلومېږي، هم پکې معلومېږي. دا کتاب دی، دا مشال دی، د جمعې په ورځ یې خطیبان هم په لاس کې نیسي او موږ په نښانونو کې د اریانا تر دا اوسه پورې مشران لکړه په لاس کې نیسي. مشال دا 3 پایې لري، لکړه چې دا ولې 3 پایې لري دا هم ځان ته معنا لري. نو دا شی مې جوړ کړی او د خوشحال خان خټک ټول ژوند مې پکې راخیستی دی. او په عین حال کې زوړ لرګی دی، وینه هم کار پر کړی دی. ما وینه استفاده چې ډېره واقعیت دی. رښتیا د خوشحال خان خټک د مبارزې او د ژوند
ټول اړخونه په یوه حکاکي کې نغښتي دي. دا خبره حکاکي داسې د راډیو په رقم چم کوي، د راډیو غوندې یو دغه دی، که د دې هم لږ خلص مفهوم بیان راته ووایاست. وایي چې دا خو نو پخوا هغه چې راډیوګانې جوړې شوې ټوله د لرګي په هر څه یې د لرګي وه، ډېر په لومړي شیانو کې وه. دغه 15 موجب یې درلوده، نه یادوه. هغه ما جوړه کړې ده چې په عین حال کې هغه دغه میډیا د برقي میډیا د اصلي میډیا د خپرونو هم سل کاله شاوخوا ګرده کېږي. نو د راډیو د څپو څخه چې مثال اخبار شو، مجله شوله، راډیو شولې، کرار انکشاف وکړي، تلویزیون او انټرنټ او سټلایټ ته ورسېدله. دا هغه څپه وه چې دوی کشف کړې چې د راډیو په څپه د انسان غږ لېږي بلې راډیو ته، ډېر لنډ ځای. نن په مریخ کې هغه څپه دومره انکشاف وکړي چې په مریخ کې دوی دا ته دغه کوي، یعنې لکه په فیسبوک کې په یوه وخت یو مکتوب 1.5 کسو ملګرو ته په یوه سترګې په وهلو سره ته رسولی شې. څومره یعنې نابلده ده، رنګه عکس ځای پر ځای 100 کسو ته پر یوه ځای رسولی شي. یا دغه انکشاف دی چې وشو. دغه 100 کاله په افغانستان کې چې د طلوع دغه مطبوعاتو تاریخ هم دی، د خصوصا د کندهار د مطبوعاتو چې طلوع افغان مولوي صاحب محمد هوتک او د دوی د نورو اتلانو سره په مرسته د امان الله خان د دورې سره راشروع شوله چې هغه د طلوع افغان کوم نشته دي، کندهار طلوع افغان. هغه راډیو د انکشاف یې کړی دی، دا د فیل او د باز سر دی. دا په ریاضیات کې هم دا وه او دا په مطبوعاتو کې هم د نړۍ کار شوی دی. ولې باز غږ باسي، ګولیږي یا غږ باسي، هغه انعکاس کوي. دلته په تلویزیون بدل شوی دی. هغه راډیو دلته یو څوک ډول وایي، دی ګډېږي، اټنګ کوي. دا د څپو انعکاسات دي، دلته غږ راباسي. دې خوا ته د هغه راډیو پر بل کونج باندې هغه د مطبوعاتو کمپیوټر دی، انټرنټ څپې دي چې مطبوعات او دغه چاپي رسنۍ د برق د لارې اوس د یو ملک سره لکه انسټاګرام و ټویټر و فیسبوک دا شیان دي، هغې د هغه مطبوعات کې د دې د لارې موږ کامرا د څونه انکشاف یې کړی، پخوانۍ کامرې ته ګوره، اوس کامرې ته ګوره. دا هغه انعکاس دی. هغه تاریخ د زنا د مدنیت در مسیر دی چې زنا پر زنا لوړ تللی دی، انکشاف یې کړی دی. حتی در دغه ځایه چې اوس رسېدلی اخري شی، نو دغه زما په فکر دی چې سټلایټ دی. د سټلایټ د لارې په ستوري کې دغه کنټرول کېږي. انساني وسایل چې هلته لېږل کېږي هغه موږ ته بېرته راپورونه راوړي. دا هغه د راډیو څپه وه. بیا وایي چې مثال 100 متره څپه به واورئ، د هغه 100 متره څخه اوس کېدای شي 100 میلیون متره جوړ شوی دی، تاسو د ما په خیر میلیون. خو متاسفانه په افغان ټولنه کې اوس هم مطبوعات دا زنځیر چې مې ولیکل اچولی، زموږ په ټولنه کې دغه په لرګي کې هم زنځیر، زموږ په ټولنه کې دغه ورځې څخه چې مطبوعات راغلي دي اختلاف ورسره پیدا شوی دی. مذهبي کړیو او هغه کړیو چې لږ پوهېدله، هغو د نارینه غږ وړي، د ښځې اوري، د ښځو غږ وړي، نارینه یې اوري، ساز ګناه لري، میټ کېږدي و، تلویزیون چې راوتی بله، چې عکاسي راوته بله. د دا اوس هغه ستونزه نه ده حل شوې. نو موږ تر دا اوس د سیخۍ پاتې د مطبوعاتو د لحاظه زموږ فکرونه داسې کلک پاتې دي، پر هغه په اصل حال کې پاتې. اوس هم خلکو دې ته په هغه سترګه نه دي کتلي چې موږ باید د راډیو په حقیقت کې ژبه ده، د انسان ژبه ده، د ټولنې ژبه ده. د دې څه باید داسې کار واخلو چې ته چې اوس خبرې کوو څونه مهم دی. که زه ژبه ونه کاروم، تاسو سره غوږونه نه وي، خو کار خلاص شو. نو دا هغه زنځیر دی، اوږدول یې نه، دا هغه کیسه ده. په عین حال کې دغه دی دا چې راډیو باندې کې په دې کې پرېږدي غږ علیشهي، په دې کې لکه د توت د لرګي دا خیاست دی چې په ډول کې ډول جوړ کړي یا رباب جوړ کړي، د توت د لرګي څخه وچ شي، دا غږ علیشهي په هر لرګي کې جلا دی. دلته چې اوس راډیو شي، دا فیسبوک شي، راډیو د تلیفون بالا کې دلته کښې دا غږ دومره علیشهي چې زړه ډېر دلنشینه ښایسته غږ شي. بابای صاحب، دغه هنر چې اوس یوازې د ذوق یو کوچنیوالی درلود، یوازې 2 کاله کېږي چې تاسو یې پالئ. په اولادونو کې هم تاسې اولاد اوس ستاسې دغه لاره تعقیبوي که یا علاقه یې نشته د اولادونو؟
ستا دا هلوکان دوه هلوکان مې کم از کم بیخي ډېر دلچسپي پکې لري هغه خو بیخي ډېر دلچسپي پکې لري کار کوي کارونه یې هم لرم او نور په کور کې مې ټوله نه یعنې ډېر لري اول سره کې کور د قلم کې هر داسې لیکه ټک ټک دې جوړ کړي ما خو د کور مشر مهم هلته چې کوم نو خو زه خو به حق لرم او نو ما داسې تقسیم اوقات جوړ کړه څوک یې خپله سیمه معلوموي زما د کار ساعت دغه ده سیز دا دغه ده زه دغه وخت کار کوم ټک ټک کوم تاسې بیا هغه کوه صحیح شو او اوس ما په کار څوک کار نه لري یو وخت چې یو ملګرو هم خنده چې زه لرګو ته دې دغه راایستلی اوس هغه هم پوه شول چې یا هغه خپل فکر مې بند چا نه کړی شو ازادي مې د فکر ورته واخیستل اوس دا غږ د تا پورې راورسېد دا غږ ستا د لارې بل ته ورسېدي په اطلاعاتو کلتور کې ولاړې په راډیو کې ولاړې یعنې زه په دې بریالی شولم چې دغه دود د یو بغاوت د لارې په خلکو ومنم هغوی صاحب تاسو ته په چارو کې بریالیتوب غواړم ډېره مننه چې سره سره د ده غونده پراخ او هنري کار موږ ته مو وخت راکوي دا کار بیا خلکو ته کېږي دا تشویق چې نه انسان یو دغه مخلوق دی چې د یو کلن یا نه دوه کلن ماشوم دی ستا په اولادونه لري کله چې دی بازۍ کوي بابا که ماته ګوره ماته ګوره چې تور څوک بیا دی کرملا وایي که ته موږ ته دی نه وایي نه دا انسان فطرتي دغه شي ته اړتیا لري چې موږ باید یو بل تشویق کړو که مطبوعات دي که موږ یو که هنرمندان دي دا چې تشویق شو بیا دی مخته ځي که هغه ورسره ایسته کې بالا ته لکه سړی چې ډرامه جوړوي او لیدونکي ونه لري بالا کار خلاص ډېره مننه قدرمن بابي صاحب تشکر لیدونکو ستاسو څخه هم ډېره زیاته مننه د ښاغلي بابي صاحب سره نو دوی د لاس پر هنر پر حقاقي باندې خبرې کولې چې د تېرو 2 کالو راهیسې لسګونه د خپل لاس په هنر باندې کار کړی دی او ډېر ځوانان ورڅخه مستفید شوي دي تر بیا ما عبدالقادر تکین او تخنیکي همکاران ته اجازه راکړئ پرانم سپارم